السلام علیکم محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره، الله تعالی مو تل ژوندي او خوشاله لره. محترمینو، له قرض څخه د خلاصون لپاره او له فقر څخه د خلاصون لپاره او د غم څخه د خلاصون لپاره یوه ډیره مجربه او بهترینه وظیفه له تاسو سره شریکه کوم چې دا وظیفه دوستانو د دې درو واړو لپاره یو ډیر بهترین او مجرب او پاورفل او طاقتور عمل ده. ان شاء الله د درو شانو لپاره چې تاسو وایس بیا په زندگی کې ان شاء الله تاسو د دې په باب باندې شکایت ونه کړئ. محترمینو، دا یو ډیره اسانه او کوچنی وظیفه ده، هر نارینه او زنانه کولای شي. که یو انسان به انتها زیات تر قرضې لاندې وي او به انتها زیاته قرضه ور باندې وي او دی غواړي چې الله پاک جل جلاله مې له دې قرضې څخه خلاص کړي او الله تعالی له هغه ځای څخه ماته اسباب د دې برابر کړي چې ما قرضه ور باندې ادا شي، دا یو ډیر مجرب عمل ده. یا یو انسان له دې مشکل سره مخ شي، اقتصادي حالت یې کمزوری وي، له مالي مشکلاتو سره مخ وي او زندگی ډیره په تکلیف وي، نو دی غواړي چې الله تعالی یې مالدار کړي او الله پاک جل جلاله دته د هغه مالداري اسباب برابر کړي، نو دا ډیر بهترین مجرب عمل ده. یا یو انسان د زندگی په مشکلاتو کې راګیري، غواړي چې له ټولو غمو پریشانیو مشکلاتو یې الله تعالی خلاص کړي، د دغه لپاره دا یو بهترین مجرب عمل ده. دوستانو، دغه مجرب عمل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم و حضرت ابو امامه رضی الله عنه ته هم ښودلی ده. دا یوازې داسې نه ده چې دا وظیفه خاص تر حضرت ابو امامه رضی الله عنه پورې خاص ده، بلکې دا ټول امت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبی علیه الصلاة والسلام ښودلی ده چې کله هم له دې مشکل سره مخ سواست چې قرضه در باندې ډیره سوه او تاسو غواړئ دا قرضه ادا کړئ، دغه وظیفه یا د قرضې لپاره له قرضې څخه د خلاصون یو مجرب عمل ده. یا کله هم له مالی مشکلاتو سره مخ واست، دغه وظیفه هم د مالی د مشکلاتو د اقتصاد د زورور کېدو لپاره یو مجرب عمل ده. یا کله هم له پریشانیو مصیبتو غمو سره مخ واست، له هغو څخه خلاصون غواړي، دا یو ډیر مجرب عمل ده. حضرت امامه رضی الله عنه په مسجد کې یوازې ناسو ډیر خفا او غمګین و. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله ور باندې راغی او ته ویل چې ای ابو امامه ولی یوازې ناسې او ولې دی پریشانه یې؟ ده ورته وفرمیل چې یا رسول الله، له ډیر مشکل حالت سره مخ یم، غریب یم، پیسې نسته او قرضم زیاته را باندې ده. نو نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل چې ای ابو امامه، ایا زه تا ته یوه دعا یوه وظیفه در وښیم چې ته سهار و ماخستن وایې، هغه به تا له قرضداري څخه هم خلاص کړي، هغه به تا له مالی مشکلاتو څخه هم خلاص کړي، یعنې مالداره به دې کړي، هغه به تا د دنیا هر قسم ته مشکلاتو او غمو څخه خلاص کړي. داسې وظیفه زه تا ته در وښیم. نبی علیه الصلاة والسلام ابو امامه رضی الله عنه ته وفرمیل، هغه ورته و یا رسول الله، داسې وظیفه ما ته وښیه. نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دغه وظیفه ور وښودله. کله چې د دې وظیفې ورد شروع کړي، سهار و مازدیګر ماښام یې ویله، بعد کې بیا نبی علیه السلام ته راغلی چې زمانه یا رسول الله، زه الله تعالی مالدار هم کم او هغه قرضه مې هم ټوله ادا سو او له غمو له پریشانیو څخه هم الله تعالی خلاص کم. ګورئ دوستانو، دا د نبی علیه الصلاة والسلام وظیفه ښودل سوې وظیفه ده. که چیرې د انسان یقین مضبوط یا عقیده او توکل یې پر الله یي چې دا وظیفه زه کوم، الله تعالی ما مالداره کوم، الله تعالی ما له قرضې څخه هم خلاصوي، الله تعالی ما له پریشانیو هم خلاصوي. ولې؟ ځکه چې دا نبی علیه الصلاة والسلام دا وظیفه راښودلې ده. دته زه دا ګارنټي ورکوم چې په الله قسم له دې ټولو څخه به الله خلاص کړي. ولې د نبی علیه الصلاة والسلام په خبره کې العیاذ بالله هیڅ کله دروغ نصرت لی، هغه صادق امین انسان تیر سوی ده. او کله چې یو انسان عقیده پر دې باندې مضبوطه شي، بیا چې دا وظیفه وکړي، په الله قسم درته کوم چې له دې درو سرو مشکلاتو به خلاصېږي. او که یو انسان دا وظیفه ډیره کوي، بیا هم له مشکلاتو نه خلاصېږي، په دې وظیفه کې کار نشته، کار د په عقیده کې ده. د عقیده کمزورې ده، نو دا وظیفه به له ده سره پر هغه لار باندې ځي څومره د عقیده وي. نو محترمینو، څومره چې ستاسو عقیده مضبوطه وي، هغومره به ستاسو دغه وظیفه بیا ژر تاثیر کوي. څومره چې ستاسو عقیده کمزوره وي، دغومره به بیا په ډیر وخت سره دا وظیفه تاثیر کوي.
نو یقین عقیده مضبوطه کوي په توکل دی الله سره او دا فزین فچور کې اول را وګرځوي چې له دې وظیفې نه بعد ما مشکل حل کیږي بیا به سل فصل کې ستا مشکل حل کیږي ستا یقین پر دې باندې برابر وي نو محترمینو هغه وظیفه درخوایم دا وظیفه کوشش وکړي په خپل کور کې کوچنیان او زنانه ټولو ته ملګرو دوستانو ته وښیاست ډېر اسانه ده هر څوک یې کولی شي شاید یو بل مسلمان هم په دې مشکل کې راحق ګیر وي او دغه پریشانیو کې وي مثلا قرضې ورباندې وي یا مثلا له اقتصاد یې ډېره کمزورې وي یا له پریشانیو سره مخ وي دا وظیفه ور وښیاست هغه به الله تعالی له دې حالت خلاص کړي تاسو به هم په ثواب کې ورسره شریکان سي نو محترمینو هغه وظیفه درښیم چې نبي علیه السلام حضرت امامه رضی الله عنه ته ورښودلې وه سهار و ماخستن یې وایاست مثلا سهار له لمانځه بعد کویلی سي هم صحیح ده او ماخستن له لمانځه بعد په دغو دوو ورځو کې وایاست چې څومره تاسو وس طاقت قدرت کار کوئ هغومره یې وایاست کم از کم 15 ورځې ضرور وایاست راځئ محترمینو هغه وظیفه در سره شریکه کوم هغه وظیفه دا ده اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وزلع الدين وغلبة الرجال اے الله ز فنا غواړم له غم څخه له تکلیف څخه له عجز څخه د ټولو څخه ما وساتي له بخل څخه مې وساتي له پور څخه مې وساتي او له غلبه د انسانانو چې نور خلق پر ما باندې غالب سي دښمنان له دې ټولو څخه مې یا الله وساتي د دې وظیفې ورته ابو امامه رضی الله عنه شروع کړي نو الله پاک جل جلاله له دې ټولو پریشانیو له قرضداري له اقتصادي کمزوري مشکلاتو له دې ټولو څخه الله تعالی وساتي نو الله پاک جل جلاله موږ تاسو هم ساتي کچيري دا وظیفه موږ او تاسو د دې ورت شروع کو سحر او ماخام د دې وظیفې عمل د وی دوستانو الله پاک جل جلاله به کامیاب کړي محترمین خدای دې چې دا وظیفه تاسو خو غسوي له نور ملګرو سره هم ضرور شریک کړئ تر بلې وظیفې پورې د الله په امان پر الله مسپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته